دغه ځای کې زه ولاړ وای څومره ګناه چې په قیامت په ورځ باندې تا ته ادا کړي سزا درکړي لمانځه مخکې درته سجدې کې الله څومره سزا درکړي څلوېښت کاله به فرق کې چې دغه ځای باندې ودرېږي سل کاله به فرق کې چې دغه ځای باندې ودرېږي تمام عمر د چا د لمانځه مخې ته تېره نه شي څومره ګناه ده څه د لمانځه مخې ته تېرېدل څومره ګناه شي نو که خبردار شي اشنا ګمان ته ثواب به نه راځي د عذاب په نیت نه راځي کله چې ولې وګوره یو سړی په لمانځه باندې ولاړ و ناست و انتظار وکړ سره قیامت په ورځ باندې بیا ارمان کې چې کاش ته څلوېښت کاله درېدلی وای خو چا مخې ته نه وای تېر شوی نه وای دغه ځای کې خیره د یو منټ کیسه د یو منټ کیسه رسه دومره نه دي چې څلوېښت کاله بیا ارمان کې په ټول پلار کې څلوېښت کاله سره ګرځېدلی بله مسله دا برابر ده د دې نه ما سوا یو بله مسله اکثره خلک لګېږي جومات ته راسي په جومات کې کله چې امام پسې ودرېږي لمانځه په نیت کې دا خبره کوي چې ما اقتدا د امام پسې کړه اقتدا څه معنا زما حرکتونه به د امام د حرکتونو پسې وي امام زما متبوع ده زه تابع یم امام زما مقتدا ده زه مقتدي یم څه معنا زما د حرکتونه به د امام د حرکتونو پسې وي امام مونږ به زما مونږ وي امام قرات به زما قرات وي دا الحمدلله نه وایه ته صورت نه وایه دا امام وایه امام دا لمونځ ستا لمونځ ده امام دا قرات ستا قرات ده کله چې دغه مونږ برابر سه ستا مونږ پخپله ورسره جوړ سي کله چې اشنا امام پسې اقتدا وکړه الله اکبر نیت پرې کړی امام پسې تابعات امام پسې نیت کړی قانون تابعات امام پسې دا خبره دې وکړه بیا لګېږي د امام سره یو دم روان یې رکوع ته یو ځل ورسره ځې رکوع ته یو ځل سجدې ته یو ځل ورسره ځې یا د امام د رکوع ته مخکې ځې یا سجدې ته مخکې متابعت د امام واجب ته په لمانځه کې واجب چې کله پرې قدرتي قصدن لمونځ کېږي نه لمونځ نه کېږي که چېرته مقتدي په لمانځه کې سهوه شوه مقتدي سهوه کولی شي نه سهوه نه شي کولی کله چې یو سړی د امام پسې ودرېده د دې ټوله سهوه کېږي امام پسې دې سهوه نه شي کولی کله چې واجب قصدن یو سړی پرېږدي دغه سړي ګوره لمونځ نه کېږي داسې امام پسې یو ځای روان یا امام نه مخکې روان تر د واجبو ګناه دې وکړه واجب دې پرېښوده یا قصدن یې پرېږدي کله چې واجب قصدن باندې کېږي بیا لمونځ یې ګوره نه کېږي مهرباني وکړه دا د پښتنو عادت ده کله چې په لار کې روان یې قطار نه ځي چې دا مشر دا کشر ده دا کشر کوشش کوي چې سپین ږیري ستا څنګ په څنګ لار په لار ورته روان تشبیهات به نور نه وایم تشبیهات خلک کوي هغه تشبیهات به نه وایم دا پښتانه سره کوم ته روان په لار کې تشبیهات به نه وایم خو لنډ به داسې ورکړی چې پښتون سړی نه غواړي چې چا پسې شاته روان شي هغه دا ضمیر نه مني چې امام ولې مخکې ولې شاته پسې روان شي هغه دې مخکې لاړ شي رکوع ته بیا شاته ولې پسې لاړ شي دی هم کور لګي امام معصوم چا کړي دی هم کور لګي زه ولې شاته پسې لاړ شم دا بېل ضمیر ده یعنې په دې لار کې چې کله روان زوی د پلار پسې شاته نه ځي بیا د پلار سره یو دم روان یو څنګ په څنګ ورسره روان وي تر سره نه شاته نه ځي د ملا نه شاته نه ځي کوشش کوي چې په لار روان ټول لار به نیسي دا ټول دا پسونه چې ترافیک دا ولې پنځه شپږ چې کله روان ټول ورته قطار شي په یو ځای سره روان نه غواړي چې شاته پسې لاړ شي دغه ځای کې دوی نه غواړي چې امام پسې شاته روان شي امام مخکې نه د شاته امام پسې روان شي دا ضمیر نه مني دا عادت وي عادت داسې جوړ شوی رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي کوم سړی چې د امام نه مخکې سجدې ته لاړ شي کوم امام چې د مقتدي چې د امام نه مخکې سجدې ته ځي حرکتونه کې د امام نه مخکې حرکت کېږي هغه سړی دې په دې باندې وډار شي د قیامت په ورځ به الله پاک سر د خره کړي دا سړی دې په دې باندې وډار شي چې د قیامت په ورځ به الله پاک سر د خره کړي محدثین فرمایي چې حیوانات خو ډېر دي د خره نه بېکاره حیوانات هم شته د خره نه عزتمن حیوانات هم شته دا د خر ذکر ولې وکړو رسول پاک علیه السلام د خره ذکر ولې وکړو د خره ذکر ځکه وشو چې په ټولو حیواناتو کې کمقل حیوان خر د خره نه کمقل حیوان بل نشته دا ډېر زیات دی کومه حیوان دغه مقتدي هم کمقل ده چې هلته امام پسې متابعت اعلان کړی چې بانګه په اجازه امام پسې وکړه بیا هم د امام نه مخکې روان دی ولې کمقل ده د دې نه ما سوا که اشنا ستا د مخکې پوه کې څه فایده ده امام نه مخکې سلام ګرځولی شي نه چې امام نه سلام مخکې نه شي ګرځولی نو بیا ولې مخکې ځي کمقل یې کړه چې ته کمقل نه وایې او خوی دې د خره نه وایې تا دا کار کوې نو ستا خوی د خره ده ځکه دا کار هر کله چې دا کار
په دې کې نقطه دغه ټکی داسې حیوان وایي ډېر خر ډېر قمقل ده دا مقدم قمقل ده دا کار دا کار مسلمان مه کوه مانځه کې د نقصان پیدا کېږي دا یو خر صفت ده دا صفت ځان کې مه پیدا دغه طریقه باندې یو عالم محدث یو شاګرد لاړ یو محدث ته حدیثونه زده کول هغه د تابعینو په دور کې تبع تابعینو په دور کې د پیغمبر اسلام په دې مسلې کې مطلب په هغه زمانه کې شاګردي ته کول استاد چې کله مونږ کې شاګرد ته درس وایي د حدیث نقل ورته کوي چې ما د پلان نه او د پلان د پلان نه پلان د پلان نه پلان پیغمبر اسلام شاګرد د حدیث ما ته ورسو دا ټول روایت ورته نقل کړي بیا ورته امانت ورکړي په دې وخت چې ګور دا استاد مخ پټ ده استاد مخ نه ښکاره کوي بار بار شاګرد ورځي چې استاد مخ نه وي دا مشکل شریف کې دا ځای دا واقعا نقل شوی دی هغه شکل د واقعا نقل شوی ده شاګرد استاد ته وویل یا استاد شاګرد ته وویل بل ځای کې زموږ اورېدل یو شاګرد استاد ته وویل استاده دا مخ خو دې راکوښه دا خو په حدیثونو کې شرط ده چې شاګرد به د استاد خامخا مخ کښېني چې مخکې شریعت سره برابر ده نه ده څوک ده څوک نه ده بس ته بیا د حدیثو درس ته نه درکوي ما ته مخ وښیه یا استاد شاګرد ته وویل چې شاګرد دا ته ډېر وخت ما ته راغلی غواړم ستا مخ ته وښیم ځکه حدیثونه چې ما نه نقلې دا بیا ستا حدیث بیا نه صحیح کېږي تر څو زما مخ ونه ویني شاګرد ولګېد استاد ولګېد دا کپړه د مخ نه لرې کړه چې ګورې د استاد دا مخ ته خره ده او دا محدث ته ګوره ورکۍ سره نه ده محدث ته شیخ محدث ته هغه زمانې محدث تابعینو یا تبع تابعینو زمانه یو لوی محدث ته په دې وخت کې شاګرد حیران شي چې ما خو د استاد نه درسونه ویلي او د استاد دا مخ د خره شان ده دا ولې استاد نه تپوس استاد ورته وایي زما شاګرد ده کله چې د رسول پاک علیه السلام دا حدیث ما واورېد په دا خبره ما بیا بالکل د عقل نه لرې وګڼله د امام مهدي سجده د تګ په دا دور ګناه به نه وي دا ما بیخي دا حدیث کمزوری وګاڼه دا حدیث مې خاص حدیث ته توجه ورنه کړه زه ولګېدم په لمانځه کې زه وایي قصدن نه د امام نه مخکې لاړم چا ته سجدې ته لاړم دا حدیث ما نسبت الله په دې حدیث باندې ونه کړه وایي الله پاک په دنیا کې زما دا مخ څه کې درته شامل دا کدا دغه ځای کې کتاب موجود ده تاسو دا حدیث کتل دا ځای کتلی شئ کاشف باشي باندې مکمل دا واقع را نقل کړی د دې نه معلومیږي چې اشنا کله چې امام پسې مراجعات نه کوي یا امام پسې شاته ځه امام مخکې مه ځه امام سره هم یو ځای مه ځه بلکې امام شاته ځه دا یا ساته مراجعات د امام څه ډول نه واجب ده او ضروري ده بله خبره ومو دا ده دا بله نقطه تاسو ته زموږ مشکل لرو مشکل مطلب بیان د دې نه ما سوا بله خبره دا ده جوماتونو سره مینه ساتل د جوماتونو احترام کول د جوماتونو کې پاتې کېدل د جوماتونو سره زړه لګېدل دا د مسلمان صفت ده قیامت په ورځ به داسې خلک د الله د عرش په ستوري لاندې ناست په هغه ورځ باندې بیا څه ستوری بل نه وي ما سوا د الله د عرش د ستوري نه پرته به بل ستوری بل نه وي د هغه کس چې د جومات سره مینه ده د جومات سره تعلق ای د خدای بندګانو موږ جوماتونو سره ډېر تنظیم د جمعې ورځ ته وګوره د خلکو د راتګ تنبلي وګوره دا یو بد اثر ده د خلکو جومات د خلکو نفرت ده جومات سره مینه نشته محبت نشته باید هغه مینه منځ کې د جومات سره پیدا د جومات سره مینه کول او جومات ته تګ او راتګ او قدمونه اخیستل یو حدیث تاسو ته بیانوم په دې کرته په دې ځای دا حدیث ما بیان کړی رسول پاک علیه السلام مبارک دی سحر مانځه کې ناوخته راغی غریب و چې نور راوخیږي رسول پاک علیه السلام راغی اقامت وشو پیغمبر اسلام مونږ کله چې مونږ وکړو صحابه کرامو ته فرمایي صحابه کرام ولنا على مسافر په خپل سپونو باندې کېږي صحابه کرام کېناست رسول پاک علیه السلام ته فرمایي صحابه کرام تاسو به دې پوه شئ زه ولې ناوخته راغلم صحابه کرام مو فرمایي چې نه پوهېږو چې ولې ناوخته راغلم رسول پاک علیه السلام مبارک فرمایي چې زما د ناوخته کېدلو د راتګ وجه دا وه زه ولګېدم د شپې راپاڅېدم تهجد لپاره تهجد مې وکړه تهجد مې کله اخري ته ورسول بیا ته رسېدل په دې وخت ما باندې پرکالي راغله چې پرکالي راغله زه وده شوم په دې وخت کې الله پاک مې په خوب کې ولید الله پاک مې په خوب کې ولید الله پاک راته وفرمایي یا محمد صلی الله علیه وسلم فيما يختصم الملك الاعلى اخبرني فرشتي الله ته ډېر نږدې فرشتې دي دغه فرشتو ته مسلمان په کوم عمل کې ډېر زیات بحث کوي او کوم عمل ته ډېر پسخېږي
را بس کېږي او کوم د مسلمان عمل ته د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري بهرنۍ فرشتې په څه کې بحث کوي ما ورته وفرمایل چې الله ته ښه پوهېږي ما ته خو پته نشته بس کله دا خبره مې وکړه په دې واقع الله په خپل لاس ملاکه په دا معنی موږ د الله پاک په لاسونو کې بیان نه شو کولی داسې حدیث کې الفاظ راغلي خالي مغه وایي الله پاک لاس راواخیسته زما د اوږو په مابین کې کېښودو دغه لاس یې خواله زما د زینو ته راغی کله چې زینو ته راغی باندې تپوس وکړه چې فیما یختصم الملأ الاعلی بهرنۍ فرشتې په څه کې بحث کوي رسول پاک علیه السلام فرمایي فتجلی لي کل شی هر شی ما ته ښکاره شو بهرنۍ فرشتې ښکاره شوې مجلس ښکاره شو د فرشتو هغه خبرې ما ته ښکاره شوې کله چې ما ورته وکتل په دې وخت کې ما ورته وفرمایل یا الله پاکه بهرنۍ فرشتې چې په کفاراتو کې بحث کوي کفارات څه معنی هغه عمل چې د مسلمان ګناه پرې لري هغه عمل چې د مسلمان ګناه پرې لري په هغه کې بحث کوي په دې وخت کې رسول پاک علیه السلام یې پوښتنه وکړه کوم عملونه دي رسول پاک علیه السلام ورته وفرمایل چې دا هغه فرشتې چې بحث کوي د مسلمان په دې عمل کې بحث کوي او هغه عمل ته د پسکېدلو په نظر باندې ګوري و خبره دا د جومات قدمونه اخیستل جومات ته تګ او راتګ مانځه وخت راشي جومات ته لاړ شه کله چې مونږ کې بیا راشه دغه تګ او راتګ په وجه باندې الله پاک د مسلمان ګناهونه کوي مسلمان صغیر الله پاک یوه خبره دا شوه بله خبره دا شوه جمع د موسم د یخني د ضرورت اوداسه ته پیدا کېږي یو سړی په یخ اوبو باندې اودس کوي په دې سره د انسان ګناهونه څه کېږي دوه خبرې شوې درېیمه خبره پیغمبر اسلام مبارک فرمایي جومات ته د مانځه په انتظار باندې ناسته کول جومات کې په مانځه دپاره د مانځه د انتظار دپاره ناسته کول وختي راغلی جومات کې ناست کله به جمع کېږي کله به جمع نه کېږي لمونځ دې وکړه بیا په جومات کې ناست ذکر کې وظایف کې هڅې ناست جومات سره مینه ساتي د جومات کې دا کېناستل دا انسان ګناهونه په دې سره کوي د خبرو دپاره نه د مجلس دپاره نه اصل د الله د مینې په خاطر د الله په کور ناسته کول یا د مانځه د انتظار دپاره په جومات کې کېناستل دا هغه عملونه دي مسلمان ګناهونه په څه کېږي تویېږي لهذا درې عملونه وښودل شو دا درې عملونه کې دا دوه عملونه څه شی وو جومات په ارتباط باندې جومات ته تګ او راتګ کول په جومات کې ناسته کول د الله د عبادت په خاطر او د الله د دین په خاطر باندې ناسته یا تپوس ته نو کسي نور بله فرشتې په څه کې بحث کوي وفي رفع درجات انسان درجې په څه لوړېږي انسان مرتبه په څه باندې لوړېږي رسول پاک علیه السلام ته فرمایي الله پاک ته فرمایي چې فرشتې چې کله بحث کوي په دې خبره کې بحث کوي اطعام الطعام ولین الکلام نرمې خبرې کول ښه اخلاق کول مسلمان نه ازارول دا ژبه خوږه استعمالول ژبه ترخه نه استعمالول سپکه ژبه نه استعمالول ولین الکلام یو دا ده بله خبر دا ده فقر و غریب ته ډوډۍ ورکول او درېیم عمل دا ده د شپې راپاڅېدل او الله پاک د سپارو زارۍ کول چې خلک ودوي د الله پاک سره په سپارو زارۍ کوي دا داسې عملونه دي چې انسان په دې سره مرتبې کړي ای د الله پاک بندګانو راشئ د الله د کورونو سره مینه وساتئ نن په دنیا کې د جومات ما سوا بل د نجات ځای برابر دی یو سړی د نجات ځای غواړي چې د دنیا د فتنو نه په امان شي د دنیا د ګناهونو نه په امان شي د جومات ما سوا برابر ځای نشته د الله د کورونو سره مینه وساتئ جوماتونو کې لمونځونه وکړئ په جماعت سره لمونځونه وکړئ ځان ته لمونځونه کوئ ځان ته لمونځونه دا ادا قاصره ده دا کوتاه ادا ده دا بیکاره ادا ده بې عذره لمونځ کول ځان ته دا نقصان لري لهذا مهرباني کول پکار دي دا تقریبا د څو خبرې تاسې مخکې ته کوم نقصانات چې په منځ کې دي تقریبا د هغې په ارتباط باندې بیان وکړو الله پاک وسپارو چې زموږ دا نقصانات الله پاک لري او زموږ اصلاح الله پاک الله پاک زموږ سم نه کړي ته په تقریرونو سمې ونه کړو ناکام مقلب القلوب څوک ده الله پاک نشر په شوق سره وایو وعلى آل سيدنا محمد